देखा तो उधरेगा तो ولی څه چل دی بیا ښځې ووالې کو نیمه والي دا خلک راته د ښځې ډله وي نو زه په رښتیا ډله یم کو نه نه مړه ته خو ډېر ښې ستا نه پکې هم ډېر دلګان شته مړه ځان نه خو مې لږ ښه شو را چې ما ته په دې کې بحث وکړو نارګه تا یا د خپلې ښځې ته ویلي چې لږې اوبه راوړه او زه خو ته وایم چې اوبه راوړه ښځې ته خو دغه یوه خبره ده چې هر سړی ورته کول شي چې ورشه اوبه راوړه نو څنګه اوبه دې راوړې او که نه یاره زه چې تندي ته وګورم نو تندې راته ګونځې کړي چې لاړ شم په خپلې راواخلم دا د کومې ګران چل دی ماشاءالله په طبیعت کې خو ما ته راغلی زه هم چې خپلې ښځې ته یو کار ووایم چې بیا ورته وګورم چې په تندي 12 بجې چې په خپله لاړ شم او په خپلې راوالم په دې کې څه ګران چل دی رورې دا ماډرن زمانه ده په دې وخت کې به ښځې سره 3-5 نه کوې که نه ډارېک له به ماری بوتې ږدي دا خو زما په شان دریاګان ډېر شي په دې دنیا کې ګرځي خو څوک د خپلې ښځې نه یاره بیاني او څوک یې نه بیاني نه د دې ښځې له خبره منلو دا نرتوب دی که دلیتوب دی یاره دا نرتوب دی خو په ښځه باندې به لاس له سره نه اوچتی یاره بله ورځ مې راته ښځې وي سودا دې راوړله که نه چې ما ته وي نه وختي مې راوړله یاره ما ته داسې ووایي چې هغې سینډل لا خوشې کړو چې ما یې پرې خاص دا سر وویشتو چې په دې کې د وینو شروع شو خو زما هم غلطي وه ما ته مخکې وی نه چې نه مې نه ویلې نو اوس په دا چل نو خو ما هم یو غلطي کړله چې ما ولې په رشتکي چمپلې اخیستې وې نو هغه به ښه وه نو ما ولې دا هډوکي سینډل اخیستې دي نو هغې باندې زه اوس سر راله مات کړلی لکه دا خلک خو ښځې غریبانانې بدنامي ټوله غلطي ستا وه خو تا دې ښځې له چیرې په لسټکي چمپلې اخیستې وې نو یو غوزار به یې ویشتې وې یو شړپ به یې کړی و 2 منټه سوی به یې کو او ما ولې په ما باندې هغه شړپ خېږي نه په مخه ما د خو خپل ځان سر کته کړی وې ایسټل نشته ټوله غلطي ستا وه تا ولې سینډل اخیستو هیرنګه ته دې دله سره ولې ناستې ته دې سورې بدل باندې وشي پر بیا به خپله دله دې خو د ښځې نه ډېر زیات یېرېږي لږه یوازې ما ته دله مه وایه الحمدلله زموږ د دواړو خویونه یو شانتي دي ته چې هغه خبره رښتیا ده نو چې ته یو کلي دله نه پېژنې نو ته بل کلي ته دله سره بیا ګپي نه مړه زه خو دومره دله نه یم خو د ښځو به د حقوقو نه دی توجه سیوا ورکوم هلکه زه اوس ستا تورې مخیال لرې د ښځې خبره نه منم زه خو دا یې سره منم نه چې یو سړی به او د خپلې ښځې نه به نه یېرېږي زموږ ښځې خو دې هولي ټیم یې لکه دماغ چجه کوي خدای دپاره شمېره د دې ښځو نه مه یارېږې ځان چټک کې هلکه تا پسې دم درود وکړلی چې ستا نه دا ښځه مکمل یېرېږي مونږ یې خو دومره ووایو اوس مې د دمله خو وه نو سینډل هغه ناپونه پرې وسومي هېڅ دم درود ته ضرورت نشته خو لږ ته یې دماغونه کار واخلې ستاسو به یې دماغو کې چېرته خشنه پراته دي کو لکه څنګه دماغ استعمالوې مونږ ته دا طریقه درته زه راوښیه نه مړه زه ښځې له د والو موږه ورکوم نه زه خو چې سهار پاڅم جو لوښي وینځم خوله واغېږم او ډوډۍ پخېږم او زه یې جارو کړم او اړو ته پکې پیمپر هم واچوم او ښځې له چای ورکړم اما دا وڅښه او زه سکول ته هغه استاذه ده که نه بیا مونږ ځان له بېغمه ناست یو یلکه تاسو دواړه د دله خواته څه کوئ دا خو دله دی د ښځې نه یېرېږي او تاسو د ده خواته ناست یې ته ما ته دله وې راشه زما خواته خو داسې 2 دلګان ناست دي چې په دلهتوب کې هسې ښکرې کړلي یلکه دې دواړو ځوانانو داسې څه کارنامه کړله د هغې نه مې هم لږ خبر که که نه دا خو دومره نامدو ځوان دی چې دې سهار پاسي نو ځای جارو کړي لوښي وینځي او چایم پخه کړي او بیا هغې له ټیبل نه ووسي او که د دې یو کیسه مې راته وکړه که نه نو دې خو چې سهار پاسي نو دومره غربولي که نه په چمپلو چې دا سړي دومره سور شوي چې لکه ټماټرو اوس بیا هم دا سړي دومره سور وي چې دا دې زه وویل وایم دا کم کس چې ښځې له ډوډۍ پخي او ځای له جارو کړي دا پکې د ټولو نه دله دی راباندې کوه بې کتونکو که دا ویډیو مو خوښ شوي نو ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ زموږ پیج فالو کړئ د الله په امان